بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو محترمو دوستانو ته د طب نړۍ چینل کې ښه راغلاست وایو. محترم حضرت علی کرم الله وجهه څه فرمایلي دي چې هغه څلور شیونه یا څلور خبرې ښځې ته مه کوئ، نوره هر یوه خبره یې واورئ. دا څه شی دی؟ مخکې له دې نه چې همدا درته وړاندې کړو، د ټولو دوستانو څخه هیله کوو چې زموږ کوم چینل چې ده هغه درسره سبسکرایب کړئ. حضرت علی کرم الله وجهه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره زوی او همدارنګې د ده زوم کېږي. حضرت علی کرم الله وجهه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د رښتیني دوستانو څخه یو دوست و. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه د علم شهر یم او دروازه حضرت علی کرم الله وجهه ده. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایلی دي چې هیڅ کله څلور شیونه خپلې ښځو ته مه وایئ یا د دوی په مخ کې مه کوئ، چې هغې څلور شیونو نه اول کله چې پریشاني یا غم در باندې راشي هیڅ کله د خپلې ښځې په مخ کې مه ژاړئ، ځکه چې هغې له مخې تاسې کمزور حسابېږئ. دوهم، هر جایز حاجت یې د خپلې ښځې یا کورودانې پوره کړئ او هېڅکله هغې ته د عوایدو یا د آمدن په باره کې څه مه وایئ. دریم، هېڅکله د خپلې ښځې په مخ کې د خپل مور پلار ورور او خور بېعزتي مه کوئ یا هم د هغې په باره کې سپک الفاظ مه استعمالوئ، ځکه چې سبا ورځ دپاره د تا مور او پلار ورور او خور د دې په نظر کې سپک معلومیږي. او څلورم چې ده هغه دا دی چې هېڅکله د خپلې ښځې ورور خور یا د هغې مور او پلار بېعزتي مه کوئ یا د هغې غیبت مه کوئ د هغې په مخ کې، ځکه چې د دې سره کیدای شي ستاسو ښځه ستاسو دښمنه جوړه شي. نو محترمو، دا همغه څلور خبرې دي چې حضرت علی کرم الله وجهه فرمایلي دي چې د ښځې ټولې خبرې اورئ، خو همدغه څلور خبرې د هغې په مخ کې مه کوئ. تر بیا پورې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، تر هغې پورې د خدای په امان.